چې خبرې وکړئ. مشره د میوند یوسفي صاحب ټلیفون د سپیکر سره تړلی، هغه به تاسو ته زنګ ووهي. ګرسنۍ بیبي ته راشه او پشتین زیرک یو څو شعارونه ورکوي په ګډه. ما به لاسپیکر نیولی، مهرباني ملګرو انشاءالله لږ وروسته به مشر منظور پښتین خپل بیانیه دلته ورکوي. شم قربان ستا له شعوره ګران منظور پښتین شم قربان ستا له شعوره. قسمه ده زما غږ راځي؟ څه ملګري په لارو کې د پنجابي نسل پرست ریاست له اړخه چې سویزرلینډ حکومت ته کوم خواست شوی و چې که دوی ګویا دلته ورانکاري ته راځي، د هغې په وجه باندې د چیک پاینټونو باندې ودرولي شوي دي. ډېرو ملګرو تکلیف وکړو، خواري وکړله، د لرو لرو ځایونو نه راتلل، خو په لارې باندې ودرول شول. د احتجاج ځای ته د راتګ یعنې جوګان نه شول، ځکه هم چې د پنجابي ریاست هغه شیطاني هغه مکروهات چې دوی هر ځای کوي هغه یې دلته هم وکړو. لکه څنګه دا ریاست د پښتنو غږ د هیڅ کله هم نه برداشت کوي. دوی پښتانه خو کوشش کوي چې خپل ژوند په ومني چې که د ژوند حق راکا، هغه د ژوند حق خو پرېږده، هغه د خبرې حق هم نه درکوي. په خپل کور کې د اوسېدلو حق چې نه درکوي، لکه نن یې چې په تیراه کې، لکه نن یې چې په سنټرل کورم کې یا نور ډېر ځایونو کې ولسونه پښتانه د خپلو کورونو نه، د پلرونو نیکونو جوړ وطنونو نه وباسل، هغه دې په کور کې ژوند ته نه پرېږدي. ځینې خلک لا دا سوچ کوي مونږ ته راښایي چې ګواکې چې یوه غټه څوکۍ میلاو شي بیا به خدمت وکړي. څوکۍ دی چې تر څو ده ته دستخط نه وي کړی چې ستا په طبیعت به هم تر اغېز نه درکوي، هغه دې تشه یو خبره په دلته خو پرېږده، په وطن کې پرېږده، په دنیا کې هم که ته خبره کوې هلته دې هم پرېږدي نه. نو ځکه دغه ملګري په لارو کې د لندن ملګري چې راتلل هغه هم په ایرپورټ ادرولي شوي وو، او داسې نورو ډېرو ځایونو نه ملګري راتلل. په لار کې سویزرلینډ حکومت ودرول، ځکه هم چې دوی ته د پاکستان پنجابي ریاست پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپله خواست کړی و چې دا ممکن د زما ژوند ته خطر جوړ کړي یا نور ورانۍ وکړي، ځکه دا خلک مه راپرېږدئ کنې بیا موږ نه درځو. نو هغه د خپل تعلقات په خاطر باندې هغو بیا د دغې احتجاج د خرابولو کوشش وکړو. واقعا ظاهره خبره ده پردي وطنونه دي یو ډول یې خراب کو، خو البته زه پښتنو ته وایم چې په سوشل میډیا په ټویټر باندې د سویزرلینډ حکومت په ټولې ادارې ټیک کړي او ورته ووایي چې آیا سویزرلینډ د ولسونو غږ مني، یعنې د جمهوریت خلاف ملک دی، یا سویزرلینډ پرو ټیرریسټ ملک دی، د دهشتګردو حمایت دی. که یې نه وي داسې، او موږ هیله لرو چې نه دی داسې، نو دوی ولې د انټي ټیرریسټ د ولسونو غږ چې هغه د دهشتګردۍ هم خلاف دی، د ولسونو غږ دی، د هغې د نیولو هڅه ولې وکړله؟ او بیا هم د یو داسې هیواد په خوله چې هغه هیواد د دهشتګرد تنظیمونو د پیدا کولو، د جوړولو، بیا د کارولو یو لوی تاریخ هم لري، او خپل دوی هم په دې ګواهي کړې ده، او نړۍ هم په ګواه ده، او موږ یې هم ثبوتونه لرو. راځم زه د ضلع یعنې کورم سنټرل کورم یا د وادي تیراه خیبر و کیسه ته ډېر کالونه، د څو کالونه مخکې نه لا دا د 2022 نه پس هڅه
چې په څه طریقه هم وي چې اپریشنونه وکړي، خو دلته د ولسي پاڅون چې موږ پکې پی ټي ایم پکې ډېر لوی کردار ادا کړ، د هغې په ذریعه د ولسي پریشر په ذریعه باندې موږ دغه شی نیولی و، دا مو شاته غورځولی و. خو البته چې په 2024 اکتوبر کې پی ټي ایم بین شو، نو د هغې پس بیا اول یې پی ټي ایم یعنې لرې کولو کوشش وکړو، تر اپریشن هلته یعنې ممکن شو چې تر څو یو ځل دوی د پی ټي ایم بندوبست وکړو، یعنې یو چې ډېر لیډرشپ یې ورته په جیلونو کې واچولو، پابندي یې پرې ولګوله، شیډل فور. دا خو خلک اوس ډېر په اسانه ووایي چې چیرې دی پی ټي ایم والا، خو دغه چیرې ولته چې ووایي چې و چیرې صاحبه، تا لیدلی دي چې د پی ټي ایم د په صوبایي صدرن او نورو د کورونو مخکې د پولیس ګاډي ولاړ وي، دوی د کلي کې یو پاتې خطه نشي تللی، دوی که د کور په بله دروازه هم ووتل ویې نیسي، دوی تلای نشي، شیډل فور وایي درته چې کلي نه نشي وتلی. نو چیرې صاحبان چې کوم دي هغه بیا دغه ځای ته نه ګوري، چونکې دوی خو خپل څه اکمغه وینه دغه وي. نو پی ټي ایم په دې سوچ وکړه چې یاره په دې طریقه موږ مزید حرکت که کوو اثر نه لري، نو راځه یو څه داسې تیاری وکړو، یو څه داسې راجوړ کړو چې هغه مؤثر وي او هغه موږ کار پرې وکړو. همدغه پښتون وطن و په سخته ورځ، په تر دې هم سختو ورځو کې چې و همدغه پی ټي ایم ورته ولاړ و چې د دغو وطن و خور مور ته یې و ځوانانو ته یې په چیک پوسټونو کنځل کول، مخامخ یې بېعزته کول، په کورونو ورننوتل. همدغه پی ټي ایم په 2013 کې چې دا ورته ودرېده، په سخته ورځ کې د خپل ملت سره ولاړ دی، همیشه به ولاړ وي. خو البته اوس وختونو کې موږ پوهېږو چې د دغې یعنې لارې موږ نور حرکت هم راته مشکل دی، که کوو موږ به ډېر زیات سرونه د ملګرو داسې یو خو وي هغه ځای چې چېرته سر واقعا په وطن قربانولو نه څه جوړېږي، بیا موږ هېڅ د هغې نه پر شا کېږو نه، موږ حلف دا اخیستی دی چې خپل وطن د خپل شهیدانو ارمانونو لپاره به موږ د هېڅ ډول قربانۍ څخه سرغړونه نه کوو. او هغه پی ټي ایم ثابته کړې هم ده چې ځای پر ځای خپل سرونه پیش کړي دي، سرونه یې ورکړي دي د وطن دپاره، او د دغې نه هېڅ ویره یا هېڅ پر شاتګ نه دی کړی. خو که ځینې ځای داسې راشي چې په هغې ځایونو کې یوازې سرونه ځي یا ملګري پناه کېږي، خو بیرته څه اثر هم نه لري، بیا یوازې ضایع کول هم د دغو ځوانانو د موږ د ټولو د ملګرو نشي کولی. دا زموږ د وطن خلک دي، د دغې سره هم بیا یو داسې لار پکار ده چې رښتیا که زموږ د ټولو سرونه هم پرې لاړ شي، خو چې د وطن او ملت ته یو زیری، یو ښکلی ژوند، یو ښکلی خبر هم ملاو شي. د دغې په خاطر پی ټي ایم خپلې تیاریانې په بیک ګراونډ کې کوي، خو البته بیا هم په سوشل ژوند کې هم غلی نه دی، احتجاجونه هم کوي، جلسې جلوسونه هم کوي. نن هم راغلي دي دا د ډاووس په ښار کې دلته احتجاج کوي چې کوم ملګري په لارو کې دوی یې سار کړل، د هغو ته هم سلام کوو چې خپله هڅه یې کړې ده، کوم چې را رسېدلي دي دغو ته هم سلام کوو، چا چې په سوشل میډیا کوریج ورته کړی دی هغو ته هم سلام کوو. خبره دا ده چې ګوره بنیادي خبره باندې سوچ وکړو. دا غږ خدای دې وکړي ټول پښتانه زما د یو خبره وار وړي چې راشئ په دې سوچ وکړو، و پښتونه دلته ستا په کروړونو آبادي ده، په کروړونو، صحیح ده، یعنې کم و بیش 50 میلیونه یوازې په کوز وطن کې، بر وطن والا چې شامل کې 100 میلیونه ته رسېږي. خو چلو موږ راځو هم د پښتونخوا خبره ورته کوو. 6 کروړه آبادي کې، په 6 کروړه آبادي کې 6 کروړه ټول دا اپریشن کې کوم دی د تیراه والا او د کورم والا دی نه مني، صحیح ده، نه خوښوي نه حمایت کوي، هېڅوک یې نه کوي. چې نه کوي نو د اپریشن ولې کېږي؟ په دې ځای ته راځم. یو اړخ ته دی پنجابی، بل اړخ ته دی پښتون غواړي اپریشن د نه وشي. څومره پښتون؟ 6 کروړه. پنجابی غواړي اپریشن د وشي، صحیح ده. نو اوس خبره د چا منل کېږي؟ د پنجابي که د پښتون؟ خبره د چا ول ځای ته رسېږي؟ د پنجابي او که د پښتون؟ د پنجابي ول رسېږي. ولې رسېږي د پنجابي خبره؟ یو پنجابی ملک لري، پنجابی سټیټ لري، پنجابی ادارې لري، پنجابی فوج لري، پنجابی ټول نظام لري، د پلاس کې دی، سیاسي کنټرول لري، صحیح ده. ته څه شی لري؟ ته هیڅ شی نه لري. ځینې خلک وایي چې دا ملک چې څومره دوی دی
دومره ما هم دی والله که دومره اتا وي که دومره اتا وای خو تا به هم بیا دومره خبره پکې منل کېدلی خو تا دومره نه دی تا د 6 کروړو ولسونو ځینې خلک وایي جمهوریت په پاکستان کې پارلیمنت ښه د جمهور خبره کوي نو 6 کروړه پښتانه نن ټول وایي اپریشن نه کېږي کوم ستا جمهوریت بهیر کوي کومه خبره دی معنا دی ولې ځان غولوئ په دې خبرو کې معنا مې د خبرو دا ده خدای تا ته حق نه درکوي دای ستا حق آروي نه دای ستا په حق در سره غږېږي هم نه نو دغه وشي هم چې په دې انداز کې په دې خبره کې باید موږ پوه شو اصل مسله زمونږ دا نه ده ټیک شوله موږ په خپل منځ کې ګیلې هم سره کوو چې پلانکي یې کم مخالفت وکړه پلانکي یې زیات وکړه پلانکي ته دومره پکار او پلانکي ته دومره خو دا هم حقیقت دی چې که ټول وهم کې هغه د بیا نه اوري او داسې وختونه داسې ځایونه راغلي دي چې د پښتنو ټول تنظیمونه ټول ملت په یو غږ ورته ویلي دي چې موږ یا اپریشن نه مانو یا دا شی نه مانو یا دا شی نه مانو آیا بیا هم ستا خبره چا منلې ده نو خو د پنجاب یو څو پنجابي مشران جنرالان چې ورته وایي د پنجابي وسلوال تنظیم چې کوم دی چې د پاکستان فوج په نامه یادېږي دا چې ورته ووایي چې دا کار وکړه ډېر ډایرکټ وکړي دوی یې په مخ وشي ولې سټیټ د دوی دی سټیټ د دوی دی د ملګري بار بار وایي چې په انګلیسي خبره وکړه چې دلته یې ټول وار ووي نو زه خدای دې وکړي په انګلیسي باندې سمې وکړم ځکه هم چې په دې ژبه کې انسان څومره خبرې کوي So we are talking about the ongoing military operation in Tira, Khyber Pakhtunkhwa and Central Kuram, Khyber Pakhtunkhwa. The Pakistani military on one hand recruited so much terrorist organizations. We have the proof. And not only we have the proof, but the Pakistani military officials on time and they accepted that yes, we recruited terrorist organizations, we organized them, and now in 2022 through negotiation they let them come to go inside the Pakhtunkhwa through a negotiation process, and then after they started a war, a fake war, a staged war with each other. Okay, why they are creating a war between each other? Look, when there is some war attacks in an area of Pakhtunkhwa, then the Pakistani military got a legal frame to enter to those areas and depopulate the people, depopulate the area, and then they are looting and grabbing the minerals. There are a lot of minerals in those areas where they are doing military operations. These military operations are not against the terrorism. They are not to eradicate terrorism. They are for the sake of looting and for the sake of grabbing the lands and minerals. And only they are doing these stage dramas in those areas who are mineral rich. Look, in North Waziristan, they are doing the same. In Lucky Marwat, when there were not visible minerals, there were peace. But the day when government announced that there are a lot of minerals in Lucky Marwat Hills Mountains, from that day, Lucky Marwat got a very disturbing situation. There became war, terrorist organization. At first, paramilitary is also a terrorist organization. It's not any military. After killing 50,000 of Pashtuns, innocent Pashtuns, after killing a lot of Baloch, innocent Baloch, no one have the right to call Pakistani military a professional national military. They are a racist Punjabi terrorist organization. So, but look, why the world is silent?
And this all occurs because of media blackout. The Pakistani military can talk about the marriage ceremonies of the elites, but they will not talk about the child and women in the very worst condition in Tira and Central Forum. The total blackout from the people of Pashtunkhwa who are suffering, and also they ban the PTM, the human rights organization who is working for the human rights of the Pashtunkhwa and of the war-affected areas. At first, they are creating terrorism, they are creating war, then on the name of peace, they come to this area, they occupy land, and they are looting minerals on the name of peace and stability, and on the name of military operation, they depopulate the areas. In 2014, they depopulated North Waziristan. But look what happened. In North Waziristan, Boya Mohammed Khel, there is a huge mine of copper cum gold. A huge mine of copper. It is very huge. And what happened? No, the terrorism was not eradicated, but they directly goes to Boya Mohammed Khel and grabbed the land, occupied that land, and then they sold all the copper and gold on Chinese. Now Chinese are taking these mines and minerals. They are drinking all the things, looting all the things from this place, giving only dollars to the Pakistani military officials, and what this means they are giving to the locals. To the locals, they are giving missing persons, they are giving target killings, they are giving the military operations, and they